زر زر لایف شیر یو ټکی خدای بیخ شین ته یو کار به حضرت فیضان عبدالله صاحب لګیا شوی جان یو کار وکړئ چې زاړی به نه ګریه نه کنین بیا تکراروم خراسان تم کار وکړه پارسي تم کار وکړه ایران تم کار وکړه زاړی به نه موږ او تاسو په دې افغانستان کې تر اوسه پورې موږ تاسو ته تېرېدلو موږ له خپلې ژبې در تېر سولو له خپل فرهنګه در تېر سولو له خپل امپراتورۍ در تېر سولو له خپلې خاورې در تېر سولو هر شي نه موږ در تېرېدلي یو اوس پوښتنه دا ده نه تا ته څوک وزر کوي لکه جنرال صاحب چې ویلې نه تا ته موږ وایو چې دا کار مه کوه تلویزیون هم جوړ کړه مریخ ته هم لاړ سه په امریکا کې هم اغېزه وکړه په ملل متحد کې هم اغېزه وکړه او که هلته ځې جنګ کوې جنګ هم وکړه خو یو کار به نه کوئ زاړئ به نه ګیرې نه کنین غم دا ده چې لګېږم خلکو پورې تاسو زاړئ تاسو ګور عبدالله خانه خبر ته ضرورت نشته نه تشریح ورکوه نه جسټیفیکیشن ورکوه په تلویزیون کې به لاړ سې دغه د ما له خبرو نوسته به بیا کښېنې پښتون غولم ده پښتون بیا کلم ده پښتون بې سوادم ده پښتون خراب هم ده پښتون بیا هر نوم چې ورباندې اخلې فیضان صاحب دا خبرې ما نه ده کړې فیضان صاحب دا خبرې ما نه ده کړې دا توهین ده ما زه ځان ته وایم تا نه ده کړې ځان ته وایم عینکونه دې قربان سم قربان دې له چشمونه سم تاسو لا تر اوسه پورې له پښتنو سره سر نه ده پښتانه ویده دي پښتانه وایي دوی د موږ ورونه دي تاسو چې وایي چې ورونه نه دي که بیا کلیم که بې سواده یم که په خبره پیږم که نه پیږم دغه افغانستان خاوره د ما ده که یې په چا خرڅوم که یې په کرایه ورکوم که جنګ ورکې کوم که ګډېږم ورکې که اتڼ ورکې کوم دغه د ما خاوره ده نوم یې د افغانستان که نوم ما زوی پیدا ده نوم به راته امسایه ورباندې ږدي چې په ده باندې نورګل نوم کېده که شیرولي غوږ ونیسه ته چا نه یې پوه کړی عبدالله جانه دغه د ما خاوره ده نن مې افغانستان نوم پېښی سبا پښتونستان نوم پږدم بله ورځ خراسان نوم پږدم بله ورځ جنګستان نوم پږدم بله ورځ امارتستان نوم پږدم د ما خاوره د ما ولس د ما خلق د ما قانون د ما کار تو چی گوش کو یه برتن خوب ما رئیس عمومی تمام کوچه افغانستان هستم تو ممکن آدم عادی باشی ما 6 میلیون 6.4 میلیون انسان ها را ما رئیس چند بودم آلی از 150 میلیون پشتون رئیس چند هستم نشه نیستم این دعوه مدارم آخر خناغه طرف تا دیگه طرف تا پختن نمایندگی بانی در توایم لوی افغانستان د ما کور ده سوات منگوره 400 اڅکزی نورزی مومند شینواری سلیمان خیل توخی برگزی دا ورونه دغه د من خاوره ده خټک اپریدای وزیر من ټول سره یو خو سر خلاص کا ته به ماته دلته درازه ماته به خودنی نه کې خو د سر خلاص کا عبدالله جان خان د ماتور نه مشناسم کله تواس کو دا د ما خاوره ده دا نه تاجکستان ده دا نه ایرانستان ده دا نه ترکستان ده دا نه ازبکستان ده دې ته وای افغانستان او ته باید هم افغان نسی دا د سیمه دا د سره منم افغان فیضان صاحب بل صاحب فیضان صاحب محترم ډیره بخښنه غواړم خبرې د تسلسل د خراب نسی دغه ورور خو ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی یو چا راته ویلي وای دا پلار مولوي ده او پښتون ده نو دا څنګه نه ازبک دی جنرال صاحب ازبک دی اجازه راکوئ جنرال صاحب ماته بلې خپله تشریح وکړه مهرباني مننه د هر څوک خپل ذهنیت لري او زه کوم خبرې چې فیضان صاحب وکړه زه خو پیژنم فیضان صاحب ډېر کلونه دي ښه زه احترام ورته لرم دا د دیدګاه ده د مفکوره ده د خبرې دي زه هیڅ مشکل نه لرم خو یو خبره زه غواړم چې اضافه کړم سمه ده افغانستان د تا ده نه دی مونږه سمه ده او ته چې د میلیون انسانانو حمایت کوي یا د دوی رئیس یې هغوی لپاره یو کار وکړه ډېر نه چې مکتب ورته جوړ کړه ټیکنالوژي ورته راوړه او دوی دغه افغانانو لپاره داسې یو محبت ورکړه چې نور دنیا دوی سره محبت وکړي یو دغه فیضان صاحب نه څلور زره کسان فیضان صاحب محترم تاسو خبرې وکړئ ما ته خبرې مایک بند کا څلور زره کسان ته نه کړم مایک خبرې وکړه ما احترام ما احترام باندې سي فیضان صاحب واخ ورکړي جنرال صاحب ودرګه دغه یو څه په بدای وکي ودرګه عبدالله فیضان صاحب ما ته دا اجازه راکړه واګونیسه د ما خلک دي ما ته مشوره مرا کو زه پیګم خپل اولادونه می پیګي خو ته هم ما ته مشوره